آیا د ترادفونو د انم حد پیدا کول او د ان لومړنیو حدونو مجموعه پیدا کول مزده دي؟ سلامونه، زه بهرالامین بهار یو ځل بیا د کانکور ریاضي خپرونه کې له تاسو سره یم. نو راځئ چې په دې خپرونه کې لومړی د حسابي ترادف انم حد پیدا کول یو ځای وګورو. ګوري چې A1 A2 A3 تر AN پورې یو حسابي ترادف راکړ شوی دی چې انم حد یې د AN مساوي کیږي A1 جمع N منفي 1 ضرب د D فرمول په مرسته لاسته راځي. په دې فرمول کې A1 د ترادف لومړی حد او D د ترادف ګډ توپیر دی. د دې لپاره چې په دې موضوع لا ښه پوه شئ نو د همدې موضوع اړوند یوه کانکوري پوښتنه درته حلوم. که په یو حسابي ترادف کې لومړی حد A ګډ توپیر یې D لوی له صفر وي، انم حد یې عبارت دی له څلور جزونه راکړل شوي دي. د انم حد لپاره د حسابي ترادف فرمول دا رنګه دی چې AN مساوي A1 جمع N منفي 1 ضرب D. نو لومړی جز یې سم ځواب دی. اوس یوه بله کانکوري پوښتنه حلو. په یو حسابي ترادف کې اول حد اتیا او مشترک فرق منفي څلوېښت دی، نو لسم حد یې عبارت دی له. ګورو چې A1 یا لومړی حد یې اتیا دی، ګډ توپیر یې منفي څلوېښت دی، N د حدونو شمیر یې لس دی. له دې ځای نه موږ AN یا لسم حد پیدا کوو. پس فرمول لرو چې AN مساوي کیږي له A1 جمع N منفي 1 ضرب د D. په دې فرمول کې قیمتونه وضع کوو. د N پر ځای باندې لس چې دا مساوي کیږي د A1 پر ځای باندې اتیا جمع لس منفي 1 ضرب ګډ توپیر یې منفي څلوېښت ده، چې له دې ځای نه لس مساوي کیږي اتیا منفي 360 سره، چې لس مساوي کیږي له منفي 280 سره. نو څلورم جز سم ځواب دی. اوس هم یوه داسې کانکوري پوښتنه درته حلوم چې اول حد ورکې نامعلوم وي. که د یو حسابي ترادف لومړی حد 3 او ګډ توپیر یې 3 پر 2 وي، انم حد یې عبارت دی له. د پوښتنې د حل لپاره راکړل شوي قیمتونه په فرمول کې وضع کوو. ان مساوي 3 جمع N منفي 1 ضرب 3 پر 2. ان مساوي کیږي 3 جمع 3N منفي 3 پر 2. دا مساوي کیږي 6 جمع 3N منفي 3 پر 2 مساوي 3N جمع 3 پر 2، چې دا مساوي کیږي 3 پر 2 ضرب د N جمع 1. په پایله کې لیدل کیږي چې دریم جز سم ځواب دی. اوس یوه بله کانکوري پوښتنه درته حلوم. په 9 18 20 تر 515 حسابي ترادف کې د حدونو شمیر پیدا کړئ. په دې پوښتنه کې A1 مساوي 9 D مساوي 9 او AN مساوي 515 دی. نو د حدونو شمیر لپاره یې دا ټول قیمتونه په فرمول کې وضع کوو. نو لرو چې فرمول AN مساوي کیږي A1 جمع N منفي 1 ضرب D دی. AN پر ځای باندې 515 مساوي A1 پر ځای 9 جمع N منفي 1 ضرب D پر ځای بیا هم 9. 9 د مساوات کیڼ لوري ته راوړو، 515 منفي 9 مساوي N منفي 1 ضرب 9. 580 پر 9 مساوي کیږي N منفي 1 سره. N مساوي کیږي 4 منفي 1 او دا مساوي کیږي له 15 سره. نو دریم جز یې سم ځواب دی. اوس هم راځو او د ګډ توپیر فرمول یو ځای ګورو. که په یو ترادف کې دوه حدونه AN او AM معلوم وي، نو کولی شو چې د D مساوي د AN منفي AM پر N منفي M فرمول په واسطه یې ګډ توپیر پیدا کړو. اوس په اړه یو مثال درته حلوم. که په یو حسابي ترادف کې شپېتم حد یې 415 او لسم حد یې 15، نو ګډ توپیر یې څو دی؟ 4 جزونه راکړل شوي دي. د ګډ توپیر له فرمول څخه پوهیږو چې په دې ځای کې AN مساوي دی له A شپېته او دا مساوي کیږي له 415 سره، چې N په دې ځای کې مساوي دی له
شپېتو سره او ای ام مساوي دی له ای لس او دا مساوي کېږي له 15 سره. له دې ځای نه ام مساوي دی له 10 سره. ډي پیدا کوو. د ډي د پیدا کولو لپاره ډي مساوي کېږي ای ان منفي ای ام پر ان منفي ام سره. په دې ځای کې قیمتونه وضع کوو چې دا مساوي کېږي له 425 منفي 25 پر شپېته منفي 10 چې دا مساوي کېږي له 400 پر 50 سره. او دا چې کله اختصار کو دا مساوي کېږي له 8 سره. نو څلورم جز یې سم ځواب دی. اوس د حسابي ترادف وسطي حد چې څنګه په لاس راځي یو ځای ګورو. د حسابي ترادف وسطي حد. که د یو حسابي ترادف درې پرلپسې حدونه د ای ان جمع یو ای ان منفي یو ولرو، په داسې حال کې چې ان مساوي د 2 3 4 سره وي، نو وسطي حد یې له لاندې فورمول څخه لاسته راځي. اوس هم راځو او د همدې موضوع اړوند یو څو کانکوري پوښتنې حلوو. هر کله چې ای ان جمع یو ای ان منفي یو د حسابي ترادف درې مسلسل عددونه وي، لاندې رابطه همیشه سمه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، وینئ چې خپله رابطه هم د کانکور په پوښتنو کې راغلې ده. ای ان مساوي کېږي ای ان منفي یو جمع ای ان جمع یو پر 2. یا په دې شکل هم لیکلی شو چې 2 ای ان مساوي کېږي ای ان منفي یو جمع ای ان جمع یو. نو څلورم جواب سم دی. اوس هم یوه بله کانکوري پوښتنه حلوو. که 3x منفي 2 3x جمع یو او x منفي 2 د حسابي ترادف درې پرلپسې حدونه وي، نو د x قیمت مساوي دی له د حسابي ترادف د وسطي حد د فورمول څخه لیکلی شو چې 2 ای ان مساوي کېږي ای ان منفي یو جمع ای ان جمع یو. د ای ان قیمت یا حد قیمت دلته لیکو چې 2 ضرب 3x جمع یو دا مساوي کېږي 3x منفي 2 جمع x منفي 2. له دې ځای نه 6x جمع 2 مساوي کېږي 4x منفي 4 6x منفي 4x مساوي کېږي منفي 4 منفي 2 2x مساوي کېږي منفي 6 په پایله کې x مساوي کېږي منفي 3. نو دریم جز سم ځواب دی. ګرانو زده کوونکو، اوس هم راځو او د حسابي ترادف د n لومړیو حدونو مجموعه ګورو. په حسابي سلسله کې چې لومړی حد، آخري حد او د جملاتو شمیر یې معلوم وي، د n لومړی حدونو قسمي مجموعې د دې فورمول په واسطه پیدا کیږي. که چیرې په یو حسابي سلسله کې لومړی حد، د حدونو شمیر او ګډ توپیر یې معلوم وي، د n لومړیو حدونو قسمي مجموعې د دې فورمول په واسطه پیدا کیږي. اوس هم یوه کانکوري پوښتنه درته کاروم، ښه ځیر شئ. د 2 5 8 تر 119 حسابي ترادف د ټولو حدونو مجموعه مساوي ده له. د ټولو حدونو د مجموعې د پیدا کولو لپاره لومړی د ټولو حدونو شمیر په لاس راوړو. ای ان مساوي کېږي ای یو جمع ان منفي یو ضرب ډي چې عمومي رابطه ده. د ای ان پر ځای باندې 119 لیکو، دا مساوي کېږي ای یو پر ځای 2 جمع ان منفي یو ضرب ډي پر ځای باندې 3. 119 مساوي کېږي ان منفي یو ضرب 3. له دې ځای نه ان منفي یو ضرب 3 پر 3 مساوي کېږي 119 پر 3. ان منفي یو مساوي کېږي له 9 سره، په پایله کې ان مساوي کېږي له 40 سره. اوس د ان لومړي حد او آخر حد قیمتونه په دې فورمول کې وضع کوو. اس ان مساوي کېږي ان پر 2 ضرب ای یو جمع ای ان. اس 40 مساوي کېږي 40 پر 2 ضرب ای یو پر ځای 2 جمع ان پر ځای 119. دا مساوي کېږي له 2460 سره. په پایله کې ګوري چې دویم جز سم ځواب دی. اوس هم د همدې موضوع اړوند یوه بله پوښتنه درته حلوم. که په یو حسابي ترادف کې لومړی حد یې 10 او ګډ توپیر یې 2 د شلو لومړنیو حدونو مجموعه پیدا کړئ. یو حد موږ سره 10 او ګډ توپیر یې موږ سره مساوي له 2 سره دی او د حدونو شمیر یې مساوي دی له 10 سره. پس د
شلو لومړنیو احادونو د مجموعې د پیدا کولو لپاره موږ فرمول لرو چې SN مساوي کېږي N پر 2 ضرب د 2A1 جمع N منفي 1 ضرب د D سره. اوس پکې ټول قیمتونه وضع کوو. S N پر ځای باندې 20 مساوي کېږي له 20 پر 2 ضرب د 2 ضرب 10 جمع 20 منفي 1 ضرب د 2 سره چې له دې ځای نه دا مساوي کېږي له 10 ضرب د 20 جمع 19 ضرب د 2 چې له دې ځای نه دا مساوي کېږي له 10 ضرب د 850 سره چې دا مساوي کېږي له 1580 سره. په پایله کې دریم جز سم ځواب دی. زموږ خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا چې د ریاضي د یوې نوې کانکوري خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.